سلامونه وخت مو نیکمرغه له خبر روسیه خبرونه تکراغلاس د ایران امریکا او اسرائیلی رژیم ترمنځ د دوه اونۍ اوربند له هوکړې وروسته اوس راپورونه وایي چې اسرائیلی رژیم د دې هوکړې په لومړیو ساعتونو کې په پرلپسې توګه له اوربند سرغړونه کړې او په لبنان کې یې په پراخو بریدونو لاس پورې کړی دی. د نړۍ ډېری مشران د اوربند پر مراعاتولو ټینګار کوي، خو امریکا بیا د اوربند په هوکړه کې د منل شویو شرطونو له منل کېدو شاته کوي. ایران هم ویلي دی چې امریکا تر اوسه د دوی له منل شویو شرطونو له دریو سرغړونه کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا او اسرائیلي رژیم له لوري په پرلپسې توګه د اوربند له هوکړې سرغړونې څومره کولی شي اوسنی ګوډمات اوربند یو ځل بیا په یوې تمام عیارې جګړې بدل کړي؟ د همدې موضوع په اړه د ډېر بحث لپاره راسره مل دی د سیاسي او پوځي چارو شنونکی ښاغلی توریالی همت. همت سلامونه ونیکې هیلې مو منې ښه راغلاست. ډېره مننه قدرمن همت صاحب، شاید تاسو هم په جریان کې یاستئ چې له څلوېښتو ورځو جګړې وروسته بالاخره د ایران او امریکا ترمنځ د دوی اونیو اوربند وشو. تاسو د اوربند څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حبیبي صاحب، زتا ته او د تمدن تلویزیون محترم کارکونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. اول خدا وایم چې هر ځای کې جنگ وي، که د حیواناتو ترمنځ وي، حیوانانو ترمنځ، انساناتو پرېږده چې ځناورو ترمنځ وي، چې یوه دقیقه اوربند کېږي بندېږي، په هغه باید سړی خوشحاله شي. دا چې د دوه اونیو اوربند شوی و د باندې واقعیت خبر چې هر انسان بشر دوست او انسان دوست انسان چې انسان وي، حیوان صفت او ځناور صفت نه وي، هغه پې خوشحال شوی و. خو ګوره په د هوکړه کې چې هغه لیکل شوي وه د منځګلو لخوا د پاکستان د صدراعظم لخوا چې دا به ټول همشموله ټول به پکې داخلي. خو دوی پرون تاسې ولیدئ چې قیامت په اصطلاح د دوی په لبنان شروع کړو، سرغړونه یې وکړه. دا قرآن موږ ته ویلي دی، نن 1400 او څو کاله مخکې قرآن ویلي چې دا یهود و نصارا چې دی عهد شکن دي، دوی هر وخت خپل وعدې ماتوي. دوی چې که اوربند کوي د دې لپاره کوي چې هغه کې ځان تیار کړي او هغه کې مقابل طرف غافل ونیسي او هغه کې د 2,000 نه زیات انبیا دو شهیدان کړي دي. همدغو نیکونو غرنیکونو د اسرائیلو په زرګونو انبیا شهیدان کړي، خبرې ورسره کړې ده، بیا همغلته شهیدان کړي. وژنې تامنګه کې یو متل ده چې یو چا سره کښېني وایي تا کې اسرائیل صفته یې، چې خبره ورسره وکړي قرآن ورسره وکړي بیا د هغه نه وروسته وژني، دا اسرائیل صفته منافقان دا وي. دغه ځای کې اسرائیل څو اهداف لري. یو دا چې امریکا نور هم په جنګ کې را داخلوي او غواړي چې امریکا را داخله سي. دوی یو څو هدفونه، یو دا چې په دغه سیمه کې د اسلامي هیوادونو د ایران سره نور هم دشمن سي، ځکه هغوی مجبوریتونه لري. اسلامي هیوادونه د امریکای اډې ملته دي دا جنګ چې دوامدار ایران مجبور ده چې هغه اډې نه په ایران ډز کېږي، ایران هم مجبور ده چې هغه باندې امپایر چې وسي. نو هلته هغه ملکونه وایي چې دا خو له ایران ما ولي د ما خاوره یې ویشتل، هلکه تا نه ولي، تا خاوره کې بدماش راغلی دی، تا هم دښمن ده، د ما هم د تا کور قبضه کړی ده، ته باید خوشحاله شې. خو خیر هغوی مجبور دي. نو وایي چې د دوی داسې دښمني د مسلمانانو د خپلو اسلامي هیوادو ترمنځ ولیږي په اسامیانه کې چې زه هغه ارمان پوره کړم چې هغه لوی اسرائیل جوړول دي. هغه په همده کېږي چې دلته دغه عربي هیوادونه او دغه اسلامي هیوادونه ته پاکستان او افغانستان او ته ایران او دغه ټول سعودي او دا یو بل سره جنگونه واچول سي. دغه جنگونه چې د پاکستان او افغانستان دي دم د همدې هدف ته ځي. دغه جنگونه چې نور دي. خو زه دا وایم چې د یوازې بعضې خلک وایي چې ایران اولین ځل الحمدلله چې امریکایانو غرور کارونه افغانانو دلته مات کړل، چې کله مات کړل او ایران ته الحمدلله دا هغه ورغی چې ایران ورته په مقابل کې ودرېد او هغه کارونه مات کړل. دغلته نړۍ باندې غږ کوم چې ایران له افغانستان نه الهام واخیسته، تاسو له ایران الهام واخلئ، ټکنالوژي ته کار وکړئ او د ټکنالوژي په برکت باندې د امریکا هغه نیم کارونه چې پاتې هغه تاسې مات کړئ. د خپلو وطنونو نه د اډو فورا ورته هغه وایي چې وباسه اډې د له دې ځای نه او خپل ځای ته د 15,000 کیلومتره نه راغلی او د ما کورو کې دلته مرچه نیسي او دښمن دی ولې او یا د دوست ولې او دا کوي. دغه ځای کې زه استفاده کوم. همت صاحب، په ډېرې بښنې سره زما د تاسو د خبرو وبکې چې مداخله مې وکړله. امریکا منلې وه، امریکا حتی خپل د امریکا ولسمشر هغه لس شرطونه چې ایران وړاندې کړي وو دا یې منلي وو چې د دې په اساس به موږ خبرې پیلوو. د پاکستان لومړي وزیر لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړله، هغې دا خپور کړلو چې لس شرطونو په اساس به په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ باندې خبرې پیلېږي. ولې په یو اړخیزه توګه باندې اسرائیل په یو ډول غواړي د دې اوربند څخه شاتګ کوي، یعنې د اوربند سرغړونه ته کوي، په لبنان کې په پراخو ویجاړونکو بریدونو لاس پورې کوي. هدف دا دی چې په پرلپسې توګه له اوربند سرغړونې اسرائیلي رژیم بل اخر څه په لټه کې څه غواړي چې په دې کار سره زه دا وایم چې د امریکا د اقتصادي بنسټونو اکثره او نظامی هغو کې اکثره
هم د اسرائیل دی او اسرائیل پلو دي هغه غواړي چې امریکا بیا میدان ته راکش کې د امریکا من هیڅ امریکا ختمه شي هغه چې د امریکا دغه غاړه کې دوی واچي چې په دنیا کې بر قدرت وي په اصطلاح دي څونه مخکې درې سپر پاور اوس الحمدلله ایران هم سودا دي دوی استادان وي نورم وي خودنه هغه کله د چې افغانان دنه مخکې سپر طاقت نه دی پنځم د افغانان د ځکه حساب کې چې ټول ناتو مرتر وز د ایران په خلاف باندې ناتو ور سره نه ده اروپאי هیوادونه ور سره نه دي نور حتی خپل فوج کې ډیر خلک ور سره نه دي خو د افغانانو په خلاف کومه جګړه شوه هغه کې فوج مر سره او اروپאי هیوادونه ول او 50 هیوادونه ټول ور سره حتی اسلامي هیوادونه چا ورته اډي ورکړي چا لوجستیکي هغه کو ته جاپان پورې هم دغه لوجستیکي هغه دو په غاړه جاپانیانو په غاړه اخیسته خو نو دلته په ګوندو سره دا یو قوت د افغانان چې د سوزام دغه ځای کې وغه کوم اسرائیل خدا شي غواړي اسرائیل او امریکا هم د څه قصدي غواړي چې امریکا بدنام شي تاسو ولې د چلته دغه کې چې باید ټرمپ لري سي ټرمپ لیونه د منګ پر جنجال کړکړي باید وزیر د جنگ چې دی ورته وزیر د جنگ ستونه شرم خبر ده منګ اوس د جهاد نو په خپل وزارت کیدو څه حال به خلکو شروع کړي وای په کار چې منګ وزارت دفاع په ځای وزارت جهاد ویلې وای خو دوی ورته وزارت جنگ ویلې دا اوس د دوی د وزارت نو جنگ د مخکې وزارت دفاع او جنگ معنا دا چې جنگ ته زهر کې جنگ غواړم زه دغه ته په شورا امنیت باندې غږ کوم چې هم دغه نقطه د توریالي همت بیچاره راونی سي چې ته شورا امنیت کې 15 غړي چین روس فرانس او برتانیې په تاسو باندې غږ کوم چې دغه ته امریکا ته وایي کنه چې تا خو وربند کړو ولې د وربند مات ک اوس چې ټرمپ ته وایي چې اسلام پاکستان کې امنیتي وضع څنګه خنه ده ته دا پته نه و چې امنیتي وضع خده کنه نن خراب اسو پاکستان کې دغه سیمه کې خو تا دغه بسته نیمه پیړۍ سوچ تا دلته ور بل کړی دا او په یو نوم په بل نوم دلته بیا امني غواړي تا ته خپته وکا بیا امني پرون نه د پیدا شوی چې د جمعې ورځ بکې ناستلو سبا د جمعې ورځ د خودي ویل چالت د دل لپاره نه ټرمپ ویل چالت امنیت هغه نه د نو د ما معاون د وزارت هغه چې زید ریاست جمهوریت وزارت دفاع امنیت په خاطر کې د نزي دا یو بانه دا وای کيارانه کوي کندي ډيري دی او کینه کوي بانی ډيري دی دا د اسرایل په خاطر اسرایل ته جنگ چې د په دغه خطه کې اسرایل ته دا اکسیجن دا ورته غذا چې ډوډۍ د نه تمړ کېږي چې اکسیجن در باندې بنسي تمړ کېږي آب هوا د اسرایل لپاره دلته جنگ ده و دغه جنگ وسې دې په خاطر باندې همت صاحب چرا شو بل اخر د اسرایل دغه زناوري کړنې چې چا خبره نه یوازې په ایران کې بلکې لدی وړاندې مو په غزه کې هم شاهدان و هلته اوربند کېدلو اوربند به وکړي شو خو بیرته به اسرائیل راغی په غزه کې به بریدونه ترسره کړي اوس همغه سناریو بیا تکراریږي په ایران کې دوی اوربند کې بیا راځي د اوربند څخه سرغړونه کیږي څه باید وشي نړۍ باید څه وکړي اسلامي هیوادونه باید څه وکړي ترڅو دغه زناور بند کړي او بل اخر د روسه د عبرت داسې شي بیا د سرغړونه او د خپل عرب آلته وسی چې 50 اسلامي هیوادونه اول ځکه چې عام د اسلامي هیوادونه د ایران څلور خټول اسلامي هیواد غونډیتوب حق لري عام د یو دین پیروان دي عام ایران مظلوم واقع شوی په ایران باندې جنگ شوی د غوی پیراغلی غوی په جنگ کوي ایران جنگ نه شروع کړي دریم دا څنګه ته اټم جوړه او ماته وي چې اټم جوړ سره دي چې ایران دغه کوم ایرانیم چې دی د پغه کې استعماليږي ټومي هغه په برق په انرژي کې استعماليږي هغه په تولید انرژي کې استعماليږي ټول دنیا کې دا خو ته کارا میزایل جوړه ته کارا ډرون جوړه ته کارا رقم وسلې جوړه ته هایدروجن نایتروجن بمونه جوړه او ماته وي چې ته اټم جوړه سره دي جوړو مم دغه سی بانی دی ویلې و بره وب شکل او زیلاند وي هغه ته ویلې و چې په صدا وب مرا خړو هغه له وبم تر خړې او وای ماته اته باندې کې دغه بانو کې زغ کوم په اسلامي هیوادونو په ملګرو ملتونو باندې چې 200 هیواد دي بیا خصوصا د امنیت په شورا باندې زدا غ کوم چې دلته مداخله وکي فورا د مداخله وکي د بدمعش امریکا چې دنیا ته ورته کړی دا د لاسونه د بند کې دغه ور الټیمیټ کېږي چې دلته ته اوس ملکې هغه بلجه کې لګولې په ټوله دنیا کې چیرته حتی یو چا مبالغه وکوله و چې د غوايم چیرته جنگي او طرف د امریکا لاسي په بحر کې بحرونو کې چې مایان چیرته جنگي اتمن به یو طرف د امریکا یا به دواړه طرف ته هغه کوي اکثر جو کې جنگو کې د تم وسلې ورکی د تم وي غلطه وي چې بایدار سه او در باندې غل را روان دي غلو ته وي چې ورزي کور والا وي د چې چیرته جنگونه دي دواړه طرف زینه ته یو را لېږي زینه ته بل نمونه وسناخلم اکثر ته زینه ته سیاسي راولېږي سیاسي والا زینه ته فوجان لېږي هغه چې ولاده موږ سره ولاړه ده هغه د موږ
سره ولاړه ده یو سره ولاړه نه ده د افغانستان او پاکستان دغه سي د ایران او د بل دغه سي د سعودي او ایران دغه سي د سعودي او د یمن دغه سي د سعودي او د قطر ترمنځ مو د مشکلات لرغه د امارات او د قطر ترمنځ د بحرین ترمنځ دا ټول امریکا د سره هم د سره هم خود سره زړه نه یو سره نه ده زړه سره دا د دوی د انسانيت دښمنان دي دوی د اسلام دښمنان دي دوی د عدالت دښمنان دي دوی د زناور دي د لکه څنګه چې په یو ځنګل کې هغه قوي زناور زمري دوی دغه زمري خو زه وایم چې زوړ شوی او بې وسلې شوی هغه زوړ زمري هم چې زوړ سي بیا ګیدړان خوري نو امریکا نه ني کسبای ته په 250 تقسیمې کې په 250 ټوټو باندې د شوروي اتحاد په سرنوشت به گرفتاریږي ته شرم نه لري یو ځل په ویتنام کې د شکست خور ماته دی خوړه تا به د عقل سر تر راغلی وای بیا د افغانستان کې ماته خوړه چې ټول دنیا در سره ځان سره د مرګري کړي و بیا اوس د ایران کې ماته خوړه دا خو ستاسو دښمن د اسرائیل زه خو امریکا ولسته مشوره ورکوم چې په خپل حکومت د فشار راولي مخکې د دې چې په ایران سره جنگ کې یا بل سره اسرائیل دغه خطین لري کې امریکا چې څونه بدنامه کړي د اسرائیل بدنامه کړي او نورم شرموي نورم من انزوات ورولي امریکا به د سوي چې څوک به د امریکا نوم اخلي او هغه به شرمېږي په امریکا باندې د بدمعشي الله سره قدرمن همت تاسو ایچا خبره د امریکا او د اسرائیل او هغه شکنیو ته د هغوی هغه ایچا خبره په مظلوم باندې د ظلم کولو تصویر ډیر ښه وړاندې کړو ولې نړۍ د دوی پر وړاندې چوپ ده ولې اسلامي هیوادونه کار نه کوي ولې نه را بیداره کیږي خو پوهیږي چې پرون په بل ورځ غزه وه له هغې مخکې مثلا افغانستان به در قیاس کړو له هغې وروسته مثلا د ایران نوبت راغی او ښه پوهیږي چې دا سناریو روانه د سبا به بل اسلامي مملکت هم نوبت راځي ولې نه راویښیږي ولې نه هوښیارېږي ولې د دغه ظالم پر وړاندې نه ودرېږي ګوره دا خو غیرت نه لري ځینې زه صفا درته وایم پیغمبر علیه السلام وایي چې الساکت عن الحق شیطان اخرس د حق چې یو ځای ویني چې هلته ظالم د ظلم کوي او ته سکوت کوي ته اخرس شیطان ګونګ دا ټول ګونګ شیطانان دي زه خپل د امارات غړی یم ته ډېرو غټ چوکۍ هم راته وړاندې سوي خو والا راته هغه شوي نه دي خو شل ځلې راته هغه سوي دي چې لږ ګزاره کوئ احمد صاحب څه ګزاره وکړم چې پکې وینم په دغه غوږ اورم په دې بلې باسم خو هغه کوم شی چې غلطي پکې وینم ورته وایم چې دغه ځای دی غلط ده دغه ځای دی صحیح ده دا صفا وایم مخامخ یې ورته وایم تلویزیون نه ورته وایم نه له زندانه ویرېږم نه له مرګه ویرېږم نه له بل څه نه ویرېږم اته څلوېښت ورځې مې یو ځلې په چل کې تېرې کړې چې اخر واله که نه چا رانه پوښتل څه راوځه ولا چې اتلس کال هم تېر کړم که حق پرېږدم دغسې وایم له توریالي همت چې وړکی سر وړکی خوله وړکی جسم نیم جسم مې ده زه چې دغسې خپل امارت ته چې قرباني مې وکړې حق وایم چې مکتب خو چې که د اسلام او د افغانانو کلتور په هغه باندې زه چېرته امیرالمؤمنینه ځان ښکاره کړه زه چې درته وایم کار اهل کار ته وسپاره دا مشکلات به راته راځي دا زغمم که دا ونه زغمم زه ګونګ شیطان یم ډېر خلک دا اوس هم افغانستان کې دي د امارت په غړو پورې هم ګونګ شیطانان به چې غلطي ویني کل بني آدم خطا و خیر الخطائین التوابون مخامخ یې ورته وایه منبر نه یې ورته وایه د تلویزیون نه یې ورته وایه همدلته زه وایم چې د امنیت شورا له ټولو بې غیرته ده دا 15 هیوادونه چې دي دا د ده لپاره دي چې دوی تقسیم کړي انسانان په چیچن او نورو کې روسیا ظلمونه کوي په چین کې هم په نورو مسلمانانو ترکستان شرقي کې کوي صفا زه وایم دا د ما شخصي نظر ده د امارت نظر نه ده نه د افغانانو نظر ده شخصي مې ده برطانیه هلته کوي فرانسې په الجزایر کې کوي دا 15 بر قدرت چې دي 2 میلیارډ مسلمانان دي باید یو دور کې کدونه یو کس په امنیت شورا کې د مسلمانانو باید موجود دي څنګه 2000 میلیونه انسانان هم 2 میلیارډ هم او د مالته نماینده نشته په شورا د امنیت کې لکه څنګه ظلم چې اسلامي امارت 40 میلیونه افغانانو سره کیږي ملګرو ملتونو کې نماینده نه لرم امنیت شورا کې نماینده نه لرم په هغه کې نه لرم اسلامي هیوادو هغه کې نه لرم دا ډیر ظلم ده دا ډیر ناروا ده دغه څه ناروا خاص افغانانو سره ده په عامه کې ټول څوک چې دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله هغه سره ظلم روان ده ډیر من قدرمن همت صاحب ځکه د بحث چې بل خواته ولاړ نشي د بحث مستقیما دغه د سیمه پناهخالو منځني ختیځ کې پناهخالو باندې دی یو د اوربن څخه د اسرایلی رژیم سرغړونه ده په داسې شرایطو کې ایران ته څه کول پکار دي چې څه باید وکړي په داسې حال کې چې ګوري د داسې طرف سره مخامخ دي چې له دغې مخکې وړاندې هم په کراتو د خبرو په جریان کې راغلی په د باندې برید کړی د خبرو په جریان کې شکني کړې ده اوس ایران ته څه کول پکار دي باید څه وکړي او هغه سناریوګانو چې تاسو ورته تشریح کوئ هغه باید کومه سناریو وي ګوره زه خو ایران ته دا هم لکه څنګه چې خپل داخلي اتحاد او اتفاق کړی ساتلی دی ډېر ښه ده د تر څنګ دی چې کوم خارج کې کوم ایرانیان دي دوی د دغسې یو عامه معافي ورته اعلان کړي لکه امیرالمؤمنین چې افغانستان کې اعلان کړه تا سره خو کسان وژلي هم نه دي خالي فکري مخالفتونه ورسره لري دلته خلک ټانګو پسې کش کړي وو په مړو یې ورسره هغه کړي وو حتی په تبرو یې وهلي وو ټوټو هغه خلک یې معاف کړل نو تم هغه خلکو ته دعوت ورکړه هغه خارج کې چې ناست دي احمد
محمود پهلوي مرګري دی ابلی هغه راغه کدا یو دویم دغه کوم هیوادونه چې تا شاوخوا دي چې د امریکا اډي پکې دي د خپل هغه کسان چې کوم فیر کوي هغه خاص د څنګه چې کوم جاسوسي د په ځای د امریکا هغه ولي او هغه ته عام د سعودي او د قطر او د نورو چې دغه د مسلمانانو ترمنځ دښمنی نسی خاص امریکای نظامی ځایونه دی ولي او عام ځایونه سره د نه کیږي او دویم د دادی چې کوم گاونډیان ور سره دي او خاغه کړي گاونډیان ګورتونه خو افغانانو افغان اسلامي امارت چې حتی دی غوي هغه به پاسپورت به تل دی خو پرې خدل او چې د سلاړه کوم عمرینه چې راځي خارج نه سفرونه راځي حالت جنگ د افغانستان له دی خو به ویزه دا تاریخ کې چانه دی کړي نو دغه چې موږ د خطر سره کو ته مینده کې به دا تصمیم ونیسي چې افغان مهاجرینو سره تا کوم څه وکړو او ایران څه کړی دي خو موږ غوته نه ګورو هغه هیرونه موږ حافظیم لرو محاسبیم لرو خود ته نه پریدو چې تا باندې اسرائیل راځي او امریکا راځي موږ د ننداره کو موږ 30 میلیون افغانان در سره مال او په ځان او په سر او په هر څه در سره ایران ولاړو سبا که دغه پاکستان باندې یو ظالم راځي په ظلم کوي دغه هندو راځي یا اسرائیل راځي موږ بدانه وي چې موږ ماجر سره دا کړی هغه حساب ور سره کو خو موږ د پاکستان ماجر تم ځای ورکو غو سره بم دفاع کو د ایران نو په سر او مال باندې ټول ولس ولاړ دا موږ نماینده حکومت ویلې چې ظلم کې امریکایان باندې ناکامیږي موږ له ایران سره تخپل وسه ارڅ ولاړو د موږ د ټولو 40 میلیونو کو افغانانو دروازې میرانیان ماجر تم خلاص دي د موږ نظامیان مرته حاضر دي افراد مرته حاضر دي د حکومت په نمائندګۍ نه وم د امارات د زو ورته سبا ناظر ما غوند دغه سره رضاکار په لکونو نه په میلیونونو افغانان ورته حاضر دي چې د امریکای په خلاف او د اسرایل په خلاف د ظلم رد ظلم ته حاضر لکه دلته چې موږ رد ظلم جهاد شروع کړي دغه چې د ایران هم جهاد د رد ظلم د ظلم امریکای او اسرایل په شروع کړي موږ بالکل مرګرو ای خیر سه همت صاحب د اوربن په خبرو کې د پاکستان رول څنګه ارزوي او د هغه ترڅنګ روسیا او چین څه کولای شي ځکه په ختیځ بلوک د قدرتونه دي دوی ابرځواک دي او د پاکستان ترڅنګ د چین او د روسیې منځګړیتوب یا د دوی هڅه باید څه وشي چې حداقل کوم روانه جګړه یا کوم روان جنایت چې اوس روان دي د پای ټکی کې هوتل شي بل اخره منځني ختیځ کې سوله او آرامښت راشي او خلک د حسین نفس ووسي د آرامښت نفس یوازې د خالد بن ولید کوم تر هغه چدا تنګای چې د خلک چورته وي چې د هرمز تنګای دا غلط ده هرمز مشرک وغه خو خالد بن ولید مسلمانو فتح وکړه باید دا دغه جنوي م چې ایران یو همت دغه تم وکوا او اسلامي امارت پر رسمیت په ځانه پښتوني پورې خور ترغله وسم چې ته بیا ګوري د امریکا لډاره خلک پر رسمیت پیژني وکویلان چې اسلامي امارت په رسمیت پیژاند سفیر دلته نازنه ما سفیرالته رسمي مو پیژنه یو دویم کې د هرمز نوم د نن خالد بن ولید کېده ځکه خالد بن ولید سره مقابله وکړه هرمز یالته وجه او خالد بن ولید فتح کې کامیاب سو دا ګوري تاریخ د زو تاریخي هغه واقعیت مې درته ویلې بل خبره دا ده چې هغه ته روس ته دا پکار ده چې د تراسي ځکه روس هغه د تا ترازي ک ایران خدای نه خواسته خدا ختموي نسی امریکا ختمه ده ما مخکې ویل تاسو سره مې یو کلیپ کړی و 15 ورځې مخکې مالي امریکا به ناکامیږي چې هغه خپل تصور هم نه کو تاسو نشر کړی و تمدن تلویزیون او دلته نو هغه واقعیت اوس به پیش بینی کومه ک چیرته دغه پاکستان او چین او روس دا خلک همت ونه کو ولا پاکستان سبا لتانه دغه کوز به میو کنه دغه ټم دم در اخلي دغه عزت دم در اخلي ایران هغه روسیه لتانه ترم امر هغه لتا ترم هغه جنگ د تاسو ګيري تراوړي ته بیا دلته ورته غلې ناشته کنه هغه کیږي اسلام کیږي باید مرګري شي ټول دغه چین او روس ورته د ایران سره مرګري شي لکه څنګه چې موږ افغانانو سره مرګري باید دویم دغه سي مرګري شي سبا د جنگ کور ته راځي باید کور نه لری جنگ ته وکي او شهر سره بل خپل کور نه لری جنگ کوي قمقل سره به خپل کور کې کوي کور کې جنگ موږ افغانانو تل خپل جنگونه کور ته راغلي ځکه 2 میلیون روسانو شهیدان کو 1 میلیون امریکایانو او ټول ک انګريزانو پادری جنگو کې جنگ دلته د مهد منګ مرڅوي چرګه د منګ مرڅوي خزه د منګ تیارو غرسونه اوریدلی بمبارونه زنانه ماشومان د منګ درڅوي دی غونه دي شوی منګ ذاتی کل وطن کې خپل نه جنگ غواړو نه کوو چې چیرته د منګ ته دښمن وي منګ هغه جې ته څوک سره په جنگي منګ به د سره کومک کو کیس نه دعا به ورته کو کني هر رقم رسته ورته کو امریکا او اسرائیل د منګ د دین دښمنان دي د منګ د خدای دښمنان دي د منګ د پیغمبر دښمنان دي اوس چې ایران باندې ظلم کړي د منګ د ایران سره مرګریو د امریکا او د اسرائیل په خلاف هر قرباني ته ولاړ جاشم قدرمن همت صاحب وخت ډیر کم د فکر کم یوازې ونی مده وخت لرو چې چیرې په لنډ کې اشاره وکړي په دې جګړې نه یوازې چې هغه انساني تلفات او د هیوادونو ترمنځ اندېښنې را پیدا کړې دي او د تمام عیار جګړې په نامه باندې سناریو ترسیم کړی دی ډېر لوی اندېښنې چې راپورته کړي هغه اقتصادي اړخ دی اقتصادي ټکنۍ کړي ورځ په ورځ قیمتونه پورته کیږي په
توګه د نفت او همدارنګه د انرژي په برخه کې د سیمې هیوادونه د دې په خاطر باندې چې له دې وروسته موږ د ناخوالو شاهد ونوسو او نفت او د تیلو د غازو بازار هم کنټرول شي څه باید وشي چې داخل د جګړې لمنې تل لپاره ورټول شي ځکه وخت ډېر کم دی واده کم یو دقیقه کې ته جنگونو ګټ هیڅ چاته نه رسي جنگ هغه چاته ګټ رسي دی وسلو کارخانو والا ته چې اوس امریکای لري ډیک چینی د بوش معاون و هغه بالکل شریک و یعنی مالک و دویم هغه چاته ګټ رسي محتکرینو ته چې خوراک کو څه ذخیره کړي د موږ دین کې احتکار حرام ده چې دا نو چې قیمتي راغلي غوي را باسي دویم دغه هر بشر ټول بشریت ته دا نقصان ده دا جنگ په دغه کې باید ټول راجګ سي او څوک چې جنگ غواړي هغه لاس ونیسي او پیغمبر علی السلام وي ان سره اخا ظالم او مظلومن چې ظالم سره کوم مظلوم سره ظالم سره کوم چې د ظلم نه لاس ونیسه دغه په کتاوان ده د نورم په کتاوان ده زامدل ته په اسلامي هیوادو غوښم خصوصا په افغانستان اسلامي امارات باندې غوښم چې دغه د ایران نه عبرت واخلای او ټکنالوژي جوړه کړي په ټکنالوژي باندې دغه څه کامیابی راځي چې کارور خلکم تا تکینی یمنګ هغه فدایانو چې فدایي وکړه را سره دوی التکین استل په دوحه کې خبرو ته ک قرباني نو ورکړي نه کې ناستل اوس ټکنالوژي به جوړه کو ټکنالوژي چې در سره دغه څه به بریالي کېږي لکه ایران چې بریالي سو او ک ټکنالوژي در سره نه کې د انزویلا رئیس جمهور د خزه سره او ډبل بیټ سره به او بیا یو الته بل نظام ورته راولي چې ټکنالوژي ته کار کوي کم علما کم کسان چې وایي چې ټکنالوژي ته غنسته شپې دوه رکعات تهجد کوي خپل دښمن ختميږي تر رسول الله نه متقینه اسلامي امارت باندې غږ کوم چې دغه علما باید راونی سي نادر خبرې نه کوي چې زمره په غو لګي د پلوټي څه هغه دی وایي چې تا هر خبر کله قران او حديث او فقه سره برابر ډیر ک برابر نه باید هغه ونی سي هغه سیټ تکي هغه ډیفرنٹ تن راولي چې میډیا تم راځي خلکو تم وسو ټیک ټاکونه فیسبوکونه دي د اسلام هم بدناميږي اسلامي امارت هم بدناميږي موږ تتاوان هم ده موږ ټکنالوژي په هر قیمت غواړو اول زم د خپل پیسو او 20% په ټکنالوژي ته ورکوم چې رادار ولرم ډرون ولرم وسله ولرم یټوم ولرم چې هر دښمن ښکارا او پټ دښمن ناکام کم او رانه دغه سی ویریږي هغه ته پیغمبر علی السلام چې درې یو میاش مزل کې دښمن درنه ونه ویریده او تعالی کړل زره ته مسلمان نه موږ یو نیم لا کود لرو دښمن به درنه ولرځيږي ټول اسلامي هیوادو باندې غږ کوم چې ټکنالوژي جوړه کوي بله د سیاسي او پوځي شارو شانونکو ښاغلی توریالي همت له تاسو ډیره مننه چې په دې خبري باس کې را سره مل وي کور ودان سلامت اوسئ درنو لیدونکو او اوریدونکو له تاسو هم ډیره مننه چې تر دې مهاله مو را سره ملتیا وکړه پاتې وخت مو نیکمرغه